د سنو کم یو څوک نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته د تللو لاره پیدا کړي. زموږ اکثریت هیوادوال چې متحده عربي اماراتو کې اوسېږي، زه ګورم اکثریت دا کوشش کوي چې بهرني هیوادونو ته د مثال په ډول ایروپ ته، کاناډا، امریکې ته دغو ځایونو ته کوشش کوي چې د تللو لاره پیدا کړي. نو دی یو داسې چا په لټه کې چې هغه وکولی شي چې دغو ځایونو ته یې بوځي. د مثال په ډول په تاسو کې کم چا د یو چا سره خبره وکړه چې کاناډې ته یې بوځي، هغې کس ته یې پیسې هم ورکړې، هغې ورته ویزه هم راویسته. کله هم چې دی ځي نو په ایرپورټ کې ودرېږي، ورته وایي چې ستا ویزه جعلي ده. نو په داسې وخت کې به تاسو باندې څه تېرېږي؟ حتما تاسو به زیات مایوس کیږئ. همدې باره کې یو کس خلیج ټایم معلوماتو له مخې چې یو 43 کلن کس چې خلکو ته به د بهرني هیوادونو ویزو وده ورکوله چې زه درته ایروپ ویزه وباسم، ورسره د امریکایي هیوادونو ویزه وباسم، باقاعده به د په سوشل میډیا باندې اعلانات کول، ځان ته یې دفتر نیولی، هغې دفتر ته به یې کسان غوښتل، هلته به یې انټرویو ترې اخیسته او پیسې به یې ترې اخیستې، درته ویل به یې چې زه تاسو بهرني هیوادونو ته بوځم چې کوم هیواد به تا غوښته، او باقاعده به افر هم درکولو چې کوم څوک چې غواړي چې زر لاړ شي نو د هغه افر دی ستا لپاره دومره پیسې راکوي چې زه مو ستاسو په کیس باندې کار وکړم چې تر څو تاسو ته زر ویزه واخلم. نو دې کس چې هر څه کول دغه اصلي نه و، دغه جلي کارونه کول. همدغه طور باندې متحده عربي اماراتو حکومت نیولی، کم چې د یاد هیواد محکمې په د باندې 2 میاشتې د بند حکم کړی دی، او کم چا څخه چې پیسې اخیستې دي دا حکم پرې شوی دی چې هغه واړه پیسې به کم کسانو څخه چې اخیستي هغې ته به یې واپس کوي. او بل دا چې کله د 2 میاشتې بند موده پوره شي نو دی به خپل وطن ته ډیپورټ کیږي. نو ما د خپلو واړو هیوادوالو څخه ښیله دا ده چې کوم څوک بهرني هیوادونو ته تلل غواړي، کوشش کوئ یو داسې څوک پیدا کړئ چې اعتبار پرې کیږي، نه داسې څوک لکه مخکې چې ما درته خبره وکړه د سوشل میډیا کې د فیسبوک، د ټیک ټاک یا د نورو سوشل میډیا پلیټفارم له لارې به خپل اعلانات خپرول، خلک به دفتري پکریا نیولې وي، خلک به دفتر ته وغوښتل، خو په حقیقت کې دا هر څه جعلي کول. خو دا چې متحده عربي اماراتو کې جعلي کارونه تر ډېره بریده پورې کار نه ورکوي، نتیجه یې تاسو خپله واورېده. نو یو ځل بیا ستاسو څخه هیله کومه چې کم څوک بهرني هیوادونو ته د تلګ اراده لرئ، یو داسې څوک پیدا کړئ چې هغه د اعتبار وړ وي، نه داسې څوک لکه مخکې چې تاسو ته ما کیسه وکړه. سمه ده؟ مننه.